السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نوی ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې د نن ورځې ولاګ شروع کړو. بچا باینو نوی ورځې ولاګ چې دی که نه دا ډېرې ورځې بعد سټارټ شو. زه ډېرې ورځې وشوې که نه چې ډېر زیات مصروف وم. ولاګ ته نه وم وزګارو. تقریبا د کالام نه چې مونږ راغلي یو که نه بس بیا ما ولاګ نه دی کړی. نه مې واپسۍ والا ولاګ کړی دی او مطلب واپسۍ والا ولاګ مې شا کړی و خو مطلب هغې پسې سبا له باندې مې ولاګ نه دی کړی. الیکشن و پکې الیکشن نه بعد چې و که نه مونږ د خپل کور کې نوي کور کې څه کارونه مارونه او کوم کارونه چې پکې مونږ وکړو که نه هغه درته ښیم هغه چیک کړه. ټول نول خدا چیک کړې دلته هم دا دویم ګیټ ولګو چت ته پاسه دا پرده مو وکړه. دا پرده به هم کول غواړي دا وینې دا یو څو ورځې چې ما ولاګونه و که نه نو په هغې کې دا چیک کړې دا بجلی فټینګ پکې مونږ وکړو. دا وینې دا کړکۍ پکې مو لګولې ورونه هم پکې ولګولو. دا صفایي وغیره دا هم پکې وکړه. دې کمرو کې د رنګ منګ کار ختم شو. دا چیک کړې دا وینې څنګه چې ما تاسو ته ویلي که نه چې مطلب مونږ ډېر رنګونه نه ورکو. صرف دا کمې پټۍ وغیره پلیستر کې سره هغې دښته به کوو. نو هغه هم له خیره سره ختم کړو. نن به انشاءالله داسې کار وي که نه چې یو په دې کمره کې کار پاتې دی یو په دې کمره کې کار پاتې دی. نور ټول کارونه وارونه چې دي که نه له خیره سره ختم شوي دي. بس د دوو کمرو کې رنګ کار پاتې دی او دې برنډه کې دا ګلونه چې دي که نه دا رنګ نه پاتې دي. خو دې له مې لا تر اوسه پورې رنګ نه دی راوړی. نو بس نن به دا کار کوو ګپ شپ په لږ ولاګ به کوو انشاءالله ماښام پورې چې ولاګ وکړو که نه ځکه چې ډېرې ورځې شو ما ولاګ نه دی کړی. ګپ شپ په لږ چېرته به ځای نه شتې وې داسې کو تاسو خیال کړئ که نه بھائی نو اخوا کمرې چې دي که نه پای کې ما نری نری پټۍ وکړئ. مطلب دا دیوه پټۍ به کېږي یو بوسر دښ کې مې دومره کېده خو داسې دی که نه دا وینې دا څومره غټ راغلی دا وینې ټول بینچ له مې رنګ ورکړو. دا چیک کوي دا څه وجه ده تاسو ته پته شته. دا چیک کوي دې رنګ ته دا وګوره دی دا رنګ چیک کوي. کله چې نورو ته کار حواله کړي که نه مطلب بل چا ته کار حواله کړي نه خلک وایي پردی غم نه واوري سوري. نو کاشف ته مې دا پټۍ رنګ رانه اوسه دا عمل وکړو. نو د هغې وجې چې دی که نه دا ټول کړاو په ما راغی. دې ځای نه رنګ هم زیات راښکو او کړاو یې زیات راښکو. سهار راسېدلي یم تقریبا 1:30 بجه شوه او د هغې ځای نه واخله او تر دې ځای پورې مې داسې لوګو دا وینې او په دې ځای کې به بینچ ته نه هم نشته. نو دې باندې به ټیپ لګوو. دا چیک کوي ټیپ مې پورې لګوي. نو که چېرته زما پرې آډینس کې څوک وي که نه او چا د رنګ چل ورځي څوک چا د رنګ کار کړی که نه مخکې نو راشه چکر ولګوئ زما سره په دې کار کې مدد وکړئ. ها بھائی نو اوس تقریبا 2:30 بجې شوې. کیسه داسې ده که نه چې رنګ د کار نه مې چوټي کړه مصري وي زه درځم. هغه پرون دا کار کړی و که نه دا وینې دا چیک کوي. اوس په دې ځای باندې دې پوړو لپاره دې ځای کې دلته را ګیټ لګول غواړي. نو دا سیسټم مې ورته وکړو دا چیک کوي. او بله دا خبره که نه چې دا دیوال هم نور کول غواړي څنګه تاسو ته ما پرون ویلي وو وختي وي که نه دا دیوال به نور کوو. نو بس دا کارونه دي زما په سر دی. خبرې نو کار مار شروع دی په دې کې راورسېدو زمونږ باس ویلکم ټو اور زه رالم چې تیار دي سره لږ کار وکړم. ډېر زیات ستړی شو دا اجازه نه نو مې راسه لږ کار به سره وکړم. نو اوس تیاره څه وکړم مساله ولړم کو دې کس له بلاکونه ورکړم. پته ورته ولګېده چې کار په ختمېدو دی مازدیګر ته لږ ټایم پاتې دی نو ویل زه رالم. دا ټایم خو کار ختم وي کار خو سهار مالي. زه رالم زه ستا نوکر نه یم زه ستا سره هیلپ کوم. داسې کار دی که نه تاسو چېرته لاړ شئ که نه دا بیډکونو ته یا دې روکې کښېنئ که نه او چای څښئ دا هم خوند کوي. خو لکه چې کله غنم وکړې داسې ناستې ګیر چاپېره مخ مل سیږه دې کې ناستې که نه چای څښې دې کلي ژوند خپل خوند دی. دا کلي ژوند چې تاسو کله راشئ که نه انجوی کوئ دا ډېر زیات خوند بس راشه زمونږ کلی ته په دې موسم کې نه په دې ورځو کې غنم چې دي که نه ډېر زیات ښکلي دي.
زه به در باندې چې اوس کوم نور څه نه ګورئ.